او د دې علاقې د غونډو ډیرو محترمو پښتنو مسلمانانو ورونو حضرت سے مخکې ارشادات فرمایل زه خو یقینا دې ځای دې در ته چې کوم ځای ختم بخاري وي دعا د پاره حاضري کوم چې الله د امام بخاري هغه کاوشونه او هغه محنتونه د هغه شان د هغه عظمت الله په هغې کې زمونږ ستاسو حصه وګرځوي. عزیزانو خبره د بخاري راغله ما ملګرو نه تپوس وکړو وی چې شپږو هلکانو بخاري شریف هم تکمیل ته رسولی دی. زما ذهن زر د امام بخاري مسکن ته لاړو. د امام بخاري عجیبه خبره دا وه چې د 9000 نه زیات احادیث مکرراتو سره بخاري کې را نقل کړي دي، لیکن امام بخاري چې دا دومره زره احادیث را جمع کول نو هر حدیث ته اول غسل کړی دی، بیا 2 رکعاته نفل کړي دي، بیا دا حدیث روایت لیکلی دی. او عجیبه خبره دا وه چې په کوم ځای کې امام بخاري دا دومره محنتونه کړي وو د هغه ځای نه په والو په ټکولو باندې امام بخاري ایستلی شوی هم دی. او ډېره عجیبه خبره دا وه چې امام بخاري لا ماشوم و، د ورکوټوالي په حالت کې یو درسګاه ته لاړو. لوی شیخ د زمانې هغه تشریف فرما دی، لوی لوی محدثین دستارو جبې والے مخې ته براجمان دي، هغه د حدیثو درس ورکوي. درس دوران کې حضرت امام بخاری دے ورکوٹ معشوم دے یا 11 کال عمر دے یا 12 کال عمر دے او دے چې کله هغه د حدیثو درس ورکوي سند بیانولو نو دے ورته په سند کې وایي چې تاسو دې سند کې د فلان کې یاد کړو چې د حدیث د فلان کې نه اورېدلې دی نو د فلان کې د فلان کې لیدلې نه دی نو حدیث یې ته نه څنګه واورېدو. هغه ورته بچې ته کېنه وړوکې وینا استاد جي مسله د حدیث ده او مسله د سند ده. هغه ورته بچې کېنه بیا ورته نه استاد جي تاسو اصل نسخه وګورئ. په هغه زمانه کې به لیکل په قلم باندې او د امام بخاری قلمی نسخې د بخاری شریف د صحیح البخاری د ما بخارا کې ډېرې کتلې دي. د امام بخاری قبر چې ده دا په خرتنګ کې ده، بخارا کې نه ده. بخارا نه سمرقند ته مونږ سفر کړو 350 کیلومیټر، هغې نه بعد 23 کیلومیټر سفر م خرتنګ ته وکړو کوم ځای د امام بخاری مقبره ده قبر یې ده. او د امام بخاری قبر چې دی نو هغې سره چې کومه علاقه ده هغه تقریبا زما د ناقصې اندازې مطابق چې د هغې هغه باغ هر سره شریک کې نو 8 تجربه ځای به وي تقریبا. په دې کې د امام بخاري د 1200 کالو هغه نسخې د بخاري هم پرتی دي کومې چې په قلم لیکلی شوې وي. تر 2018 پورې چې کومه نسخه وه نو هغه ټولې نسخې هلته موجودې وي. او د امام بخاری په مقبره کې چې کومه برنډه تاو شوې ده نو په برنډه کې د پخوا زمانې هغه برګې لګېدلې دي او په هغه برګو په هره برګه باندې د بخاری د یو باب نوم لیکلی دی، گویا پوره بخاری په چت کې مراوستی دی. د امام بخاری د قبر د پاسه یو ځای د قبر هلته جوړ دی، لاندې تاخانه کې اصل قبر دی. ما هغه ځای کې الحمدلله په دغه وخت کې چې زه تللی وم ما نه تقریبا 10 ورځې وروسته یا 15 دن بعد حضرت الشیخ مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله تعالی هم تشریف وړو. د هغه د قبر په خوا کې ما د بخاري ړومبی او اخري حدیث په خپله باندې اورولی هم و. کله چې محدث کور ته لاړو نسخې وکته نو د ماشوم چې ورته کوم لفظ ویلی و نو هغه صحیح و. زه عوامو ملګرو سره خبرې کول غواړم، د وخت کې استادانو ته سبق اوروم.
چې کله هغه وکتو واپس راغی وی بچی راشه وی ما دا غلطي کړې دی وی او دا خپل پن راکه نو دغه د 100 کالو ماشوم داسې پن ورکړو او په هغه ځای کې هغه عبارت کټ کړو په سند کې هغه نوم ټیک کړو چې کله نوم ټیک کړو هغې نه بعد ماشوم ته وایي تا ته څومره احادیث یاد دي وی ما ته 1,00,000 احادیث یاد دي بیا یاد درته څنګه دي مونږ ته هم حدیث یاد دي مونږ وایو چې څوک تپوسو کې حدیث درځي مونږ وایو انما الاعمال بالنیات چې ډېر مخکې لاړ شو نو مونږ وایو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه بس دا یو حدیث مونږ ته یاد دي بیا چې څوک ډېر محدثین وي نو هغه بیا به قال حدثنا احمد بن اشکاب عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دي ځای پورې یو حدیث چرته مونږ ته یاد شي لیکن هغه ورته ما ته 1,00,000 حدیث یاد دي او څنګه راته یاد دي چې ما د چا نه اورېدلې دی هغه د چا نه اورېدلې دی هغه د چا نه اورېدلې دی ما ته دغه استادانو کورونه او نومونه هم یاد دي استاد سوچ وکړي چې هغه امام بخاری چې غسل کوي 2 رکعاته نفل کوي او بیا د کتاب یو حدیث لیکي او بیا چې چا امیر بخارا امام بخاری د بخارا نه پس باندې امیر بخارا امام بخاری ته وایي چې تب راضي او زما بچو تبا چونکه هغه د هغه زمانه یو قسم گورنرو البته عزیزانو یو خبر وکم د امام بخاری هغه جمعه او مسکن او هغه مکتب هم موجود دی لیکن اوس باغی کې سکیږي مونږ له دې ځای فخر په دې باندې راشي چې قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله تعالی دا د یو انار د ونې لاندې یو استاد یو شاګرد ناست د دارالعلوم دیوبند بنیاد کړي د هندوستان په اتر پردیش صوبه کې د دیوبند په قصبه کې نو چې په کوم ځای باندې یو استاد یو شاګرد د مخ خپل ځاني په هغه ځای غره ناسته کړي دا الحمدلله لیکن هغه ځای نه مولانا قاسم نانوتوی چې د یو دومره غوندې ځای نه شروع کړي هغه ځای چې اوس لاړ شي تقریبا نن درېمه ورځ د دارالعلوم دیوبند قاری افتاب احمد صاحب د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس دی نو دلته د مصر د قاریانو په 11 تاریخ باندې جمعې په ورځ باندې اغي محفل قرات کولو اغي ما سره سوره زونه رابطه و چې دارالعلوم دیوبند لته ټیم واخلا نو ما په دغه وخت کې دارالعلوم دیوبند کې عبدالدائم صاحب چې ماغه نه تاسو وکړو د دې قاری صاحب زومم دی او د تخصص هم دارالعلوم دیوبند کې وکړو ماته نه تاسو وکړو ما ورته مې قاری صاحب نه تاسو کې یا تر ته وایا چې دارالعلوم دیوبند اوس په څومره رقبه کې دی چې ما کتل او 450 کنالو ما ته وی دارالعلوم دیوبند د خار په میانس کې 550 کنال رقبه کې پروت دی او بیا عزیزانو په ټوله دنیا کې د 3.5 لک نه زیات شاخونه موجود دي نو مال بخارا کې ډېر درد په دې راغی چې د امام بخاری په مسند حدیث باندې چې کم ناستو نو هغه کلین شی او ټای چولې وا پینټي چولې او بخاری پڑھاولو او کله چې د مولانا قاسم نانوتوی او د شیخ الهند په مسند باندې دارالعلوم دیوبند ته چلاړو الته چې کم ناستو هغه شیخ نصیر خان رحمه الله چې په سنتو باندې هغه مرصع انسانو دغه په ټول بدن کې سنت داسې ولکه هغه اردو کوئی کوټ کوټ کې سنتوں سے بھرے پڑے تھے نو ما ډېر زیات پاغه درد پزړه کې راغې چې په دارالعلوم دیوبند کې 4 چاپیره هندوان چې دي اغیم ټوپه په سر کې دی وای د دارالعلوم دیوبند قدر کو او چې کله بخارا ته لاړو نو بخاری په جمعات کې د محمد بن اسماعیل چې دومره لوی کاوشونه دغه په جمعات کې یو وړه غوندې ټوکړه و داغې نه دغه تاوکړو شیشې ته نه تاوکړې وي نور د امام بخاری په هغه منبر باندې انګریز جنای ناست وسلفیانه یستي او د امام بخاری په مدرسه کې په جنگو کې انګریزان ګرځیدل د امام بخاری د مدرسې چې کوم غډاټونه دی لوی لوی برنډي دی بده کې به محدثین شپه او ورځ ناستو باغې کې نن دکانونه دی مارکیټ پکې کولاو شوی دی زړه په دې ډېر درد وکړو او په دې باندې خوشحالي دا ډېره زیاته راغله چې په دنیا کې وګرځي
نو الله چې اهل حق را کړي دي د پاکستان افغانستان او په هندستان کې د دارالعلوم دیوبند د کابر لور کړي دي موږ د په دې دریو ملکونو کې هغه اهل حق ملاو دي د هندستان په سرزمین باندې مکابرین دیوبند چې دا غزه گورنمنت سره په کمنداز باندې چلیږي چې آل علماء هند کانفرنس په دلی کې د جمعیت علماء هند نائب امیر مفتی عبدالرزاق بیان کولو پاک بیان کې هغه وی مودی سرکار اگر مسلمانوں کی طرف ترچی نگاہ سے بھی دیکھا رب کعبہ کی قسم تیری زبان گدی سے کھینچ کر کتوں کو کھلائیں گے ما ډیر فخر وکړو بخارا کې می شیخ الحدیث توی ما ورته مې دا حالات د سدي هغه وی شکر وباسه پاکستان کې اوسېږي چې د پاکستان علماو دا د کفر په سترګو کې سترګې ورکړي دي لیکن خپل دینی اقدار خپل د مدرسې بنیاد او خپل د قرآن او سنت غ اقدار برقرار ساتل دي الله دې همیشه همیشه برقرار وساتي زما عزیزانو نن که تاسو کې کمی ایمان دی دا د علماو په وجه په مونږ او تاسو کې ایمان دی نن چې کله مکه مکرمه ته لاړ شي مدینه ته لاړ شي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مصلی باندې چې کوم امام په بیت الله کې ولاړو زما د پیغمبر په مصلی باندې مسجد نبوي غونډه ځای کې کوم امام په مصلی ولاړو نن هغه غریب حق نشي بیانول ټوله شپه الله ته جاړي چې رب زه خو تباشم الله زه حق نشم بیانول ظالم حکمران لاندې راغلم الله کا حق بیانو مسنه معذول می کی زما په ځای باندې يهودي راولي او د پیغمبر په مصلی باندې ودري رب په دې وجه مې جبه غلې کړي دا الله ته ما معافي کوا زړه خوشاله شم چې زما په وطن کې دی ورکوټي جمعات کې په مصلی باندې کوم ولاړی حق داسې بیانې الحمدلله چې ټول دنیا د تابع شي وای سبحان الله غزننو هم د مکه مکرمه په خلکو کې دومره ایمان نشته د مدینه خلکو کې نشته چې کوم زما وطن زما خطه کې خلکو کې ایمان دی هغه وجه صرف زمونږ د اکابر علما دي چاله چې پټکه وتړلو هغه نه اهل حق جوړیږي کم یو سړی چې دی ځای پټکه د بخاری ختم هغه دی ځای وکي ترمذی هغه دی ځای کې ختم کی ابو داود ختم کی ما وراء النهر کې ذکر زیدم ما وراء النهر کې یو عالم داسې ونلی دو چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم انداز باندې خپل شکل او صورت او هيئت جوړ کړو چې یو عالم د حالت جوړ کړي نن ځانو زمونږ د مدرسو یقینا ډېر خلک به مدرسو څخه چالو کړو زموږ مدرسو دغه وکړه خلکو کې ایمان راوستو ابل ورځ په 9 تاریخ باندې د دارالعلوم دیوبند مشران ټول روان شوي دي جمعیت علماء هند ټول مشران روان شوي دي کما مسکان خان د محسن خان لور چې د هندستان د کرناټک داغه په کالج کې غجینه وردن نشوا او په خپل حجاب باندې ناره تکبیر والو او هغه ظالمانو له سترګو کې سترګې دنه کولې او د حق आवाज یو چتولو او خپل نقاب لري نکړو اکابرین علماء دیوبند لوی وفد په شکل کې داغه کور تلاړل او داغه پلار ته 15 لک روپے په تور انعام ورکړل چې تا د حق आवाज چت کړي دي او په دې سرزمین دی چت کړي دي د حکومت سترګو کې سترګې دن نکړي لیکن د حق आवाज د پاره ټولي میډیا ته اعلان وکړو 5 لک روپے غجینه د پاره اعلان وکړو لیکن د حق आवाज داسي وی چې د انډیا د فلم انډستری مشهور چې سورته اکټر مشهور اکټر سلمان خان هغه د 5 کروڑ روپو اعلان وکړو چې دی جنې اهل حق आवाज چت کړي دی او په سر باندې د نقاب او د پردي دا आवाज خله بیا د هندوانو لوی خلک راغله لغم داغي تعریف کوي او هغه ټول خلک هغه سره ملګرتیا کوي ما چې سوچ کولو ما به دا غزوه هند چالو کېدو والده او غزوه هند چې چالو کېږي نو زما او د استاد طرف نه مجاهدین زی داسې د مغرب د طرف نه برازي او دا به د دنیا باندې خوريږي په مخ کې بزي او دا به په ټوله دنیا کې یو اسلامي انقلاب راځي الله دې ما او تاغه اسلامي انقلاب ته تیار وساتي زما عزیزانو کنن د مدرسې سره زمونږ تعلق نن د مدرسې بنیادونو کې زما او ستا مدد وي نن د مدرسې د اکابر سره زما او ستا ملګرتیا وي نو یقینو کې ایمان دالی کلی واخلا چې سبا حضرت عیسی علیه السلام د دمشق په مشرقي مناره باندې د جامع مسجد را کوزيږي هغه سره اسمان نه فوج نه د فرشتو راضي نه د انسانانو راضي الله به ما او تا د حضرت عیسی علیه السلام په غسپایانو کې شامل کی او د دجال خلاف به د توري او چتول توفیق الله ما او تعالی راکړي
خو کچاري د مدرسو سره ودرېدو دو سره ملګرتیا وکړه د پیغمبر د شاګردانو واقعات مې قتل د امام الانبیاء شاګرد دی علی المرتضی رضی الله عنه یو ثقفي گورنر دی هغه ثقفي گورنر وای زه د علی المرتضی ملاقات لاړم وای چې کله لاړم امیر المؤمنین په عراق کې ناستو وای چې کله زه ورور رسیدم وای په هغه ځای کې امیر المؤمنین یو ګلاس اوبه وڅښلې په ما یې مسکولې وای په دې کې یو تیلی راوغوښته چې تیلی کولاو کړه هغه تیلی نه مهر لرې کړو هغې چې کولاو کړه وای ما ویږي د څه غټ انعام د دې سره هغه مال راکول غواړي وای هغه چې تیلی کولاو کړه نو په تیلی کې ستو راووتل یو ګلاس کې ستو ما دپاره واچولو یو کې ځان دپاره وای ما ته وی چې ته به وای چې امیر المؤمنین څومره شوم دی لیکن زه شوم نه یم ما جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم حالاتو کې چې کتلې دی امام الانبیاء چې کوم حالات تیر کړي نن کا الله فراوانی راوستا لیکن سبب د حشر میدان کې جناب محمد رسول الله سره ملاقات کیږي ما که داغه د سنت او تابعداري و نکړه داغه نه خلاف لاړم زه پیغمبر سره سترګې څنګه برابر وم امیر المؤمنین دی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گورنر دے فاروق اعظم دا کور تلاړو وستا کور قتل غواړم هغه ورته امیر المؤمنین زما کور ته مرزا ډیر به وچاړي امیر المؤمنین عمر دا کور تلاړو یو لوخه پکې پروت دی او یو پکې خخته پرته ده ورته وی سامان د کور وې زما د کور نور سامان نشته وې ته خو گورنر وې گورنر په کور کې مې څه نشته تیاری د پاره صرف دا کافی دي حضرت فاروق اعظم ورته وی چې دا د خخته باندې سکه بدیلوخي سکه وې چې کله د گورنر هاوس نه واپس راشم گورنر هاوس نه واپس راشم خپل کور ته نو وې زه دې ځکه دا اوبو دا لوخه چې په دې کې اوبر عالم باغی کې ځا ودس چارندا مکم چې چارندا مکم بیا دا لوخه کنګال کم بیا په دې کې اوبر واخل مغه کېدم او د دې دری کې دا سړی روټه پرتی دي دا عالم دا په دې کې واچوم دا چې په دې کې کله نرم شي هغه نه هغه پورې ما منس کړی چې زه د مون نه فارغ شم نو دغه سړی روټه وخورم او په دې خخته باندې سر کې دم زموده شم حضرت امیر المومنین عمر ورتوی ورته ارشاد فرمایلو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې زندگی تیر کړې وا حضرت فاروق اعظم ورتوی ابو عبیدہ لهم سلام ابو عبیدم گورنر روز چې ورله ملاقات لاړم ما دا ابو عبیدہ په کور کې وکتل چې دا په سورلای باندې به کما کی جاوا چولا د شپې هغه کی جاوې ځان تا خور کړې دا او په کما تیلې کې بعد خپل اسبې د پاره خوراکي ساتلو هغه خوراک والا تیلې سر تای خوا پدیو دو ماتنا تپو سکړو گورنر صاحب ساد کور سامان چرته لاړو هغه جواب ورکړي دی فانی دنیا د پاره دا هم کافی دی ابو عبیدہ سوک دی هغه ابو عبیدہ کوم تا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امین الامت ویلو کله چې امام الانبیاء دنیا نه لاړو ابو عبیدہ الله تمرا مقام ورکړي دی امام الانبیاء چې کله دنیا نه رحلت وکړو زما د پیغمبر جنازه پرتا وا شپږ غنټې یعنی 2 شپې او یو ورځ زما د پیغمبر جنازه پرتا دا هغه جنازه پرتا وا په دغه وخت امیر المؤمنین انتخاب نه شوه حضرت فاروق اعظم نرای معلومه شو ابو بکر نرائی معلومه شوا حضرت صدیق اکبر فرمائل دا ابو عبیدہ چی جناب محمد رسول اللہ دا تامین الامت ویلی دی زمان رائی دا چی دا امیر المومنین جوڑ شی ابو عبیدہ پا چگو پا جڑا شو ورتے وید پیغمبر صحابہ زمان دی دا اللہ پا ذات باندی قسمی کدا مسند ز قبلو لے شما زمان دی دا اللہ پا ذات قسمی زد دی مسند قابل نیما حضرت فاروق اعظم لخلق راغلل ورتے وی اے عمرہ تلوی جراری او تکڑا سڑے پہر سباندی حاوی منبتا امیر المومنین جوڑ کو حضرت فاروق اعظم ارشاد فرمائلو ارشاد دیر عجیبو ویچ زما محبوب دا دنیا نتلو زما محبوب دا مسجد نبوی پا مصالح باندی چکم سڑے ادرو لے دے اغت عبداللہ ویلشی ابو بکر داغ لقب دے امام الانبیاء پا مصالح دے ادرو لے واللس منزونا زما دا پیغمبر پا زندگی کی ابو بکر قوم تا بڑاو کری دی او دوی مدا چی مسجد نبوی تا دا چاچا دا حجرو دروازی کلاو
وې جناب محمد رسول الله ټولې بند کړې یو د ابوبکر دروازې کلاو پرې خدا دین معلومیږي چې زما محبوب د ابوبکر د خلافت اعلان په خپل باندې کړی دی عمر دی خلافت ته په صورت نه تیاریږي امیر المؤمنین ک جوړیږي یا ابوبکر وی ټول صحابه را جمع کړل په شریک باندې صادق او مصدوق ابوبکر صدیق چې د جناب محمد رسول الله سره زندگی تیر شي وا هغه خپل امیر المؤمنین جوړ کړو او بیا عمر دا ارشاد فرمایلو زما د محبوب چې څنګه زندگی وا هغه سي زندگی د ابوبکر دا زکه په دې ټولو صحابه کرامو اعتماد وکړو نن ګورې دا ابوبکر مسکن دی نن ګورې دا هغه ابوبکر مدرسه ده کومه چې زما امام الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم د مدرسې بنیاد کې خودو وراثت چاله ورکړو لومبه وراثت خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم لومبه د مدرسې بنیاد چې کې خودو ماته ټول متوجي شي غالبا ختم بخاری لا نه شي اب هم دینه بات کیږي تاسو ټول توجه سره ناسي هغه وجه دا ده چې دا کم ځای کې ناسي تبلیغ والا کله کله خبره کوي ما نه خلک د پوسو کې تبلیغیانو دا وایي زم تبلیغیانو یو خبره لا د حدیث نه بهر نه ده کړی دا ضرور وایي چې موږ مشرانو نه واورېدل تبلیغیان وایي د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې مجلس کې صحابه کرام ناستو نو داسې وناستو چې یو مرغه براله هغه به په سر کې ناست هغې ته پته نه لګېده چې دا زه د سر په سر ناسته یم او که د غیر زنده سر په سر ناسته یم او دا محفل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه د ابوبکر نوم ورکړو ابوبکر امیر المؤمنین جوړ شو لیکن چې د عمر دور راغی او قیصر او کسرا دای فتح کړل نو په عمر کې بیا غشان ته وګوره زما د پیغمبر عظمت پکې عجیب ښکاره شو صحابه کرام ټول راجم شو ټول صحابه کرام راجم شو حضرت عمر ته وکتل د قیصر او د کسرا اغلوی وفدنا د عمر دربار تر روان دي شام او بحرین والا د عمر دربار تر روان دي لوی لوی خلق لوی لوی مالداران د ټول کائنات د بد عمر درتا راتل زکا عمر بیت المقدس فتح کړی دی شام فتح کړی دی بحرین فتح کړی دی قیصر او کسرا کی فتوحات کړی دي روم فارس دای فتح کړی دي حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم چې کما جوبا چولې دا پاغي کې د سرمنی دولس په وندونه لګیدلې دي ټول صحابه کرام راجم دي منګ عمر ته څنګه وایو لوی لوی خلق د ټولو بادشاہانو نمائندگان سفیران دل تر روان دي تلغوندي دا جوبه کې دا کم پیوندونه لګیدلې دي اوس خو ډیر فتوحات شوي دي مال غنیمت ډیر دی کم از کم یو جوبه خو بګې برابر غوندې واچوه ټول صحابه کرام وایي دا خبره به عمر ته څوک کوي یو بل سره مشوره کېده یو علي دی چې هغه عمر سره خبره کولی شي یو د پیغمبر بیبي د عمر لور حضرت حفصه دا چې هغه ور سره خبره کولی شي د ټول علی المرتضی لاړل علی المرتضی ورته وی عمر تبار خبر حکم لیکن دا خبره عمر ته نکیږي بیا ور سره حضرت عائشہ او حضرت حفصه رضی الله عنهما دواړو امهات المؤمنین دواړه لاړې او د عمر دربار کې ناستي عمر ته وی اے عمر نن د ټول کائنات لوی لوی سرداران لوی لوی بادشاہان لوی لوی خلق ستاسو در ترازی ملاقات لرازی اے عمرہ کچرینن تا دا خپل جوبه بدل کړه پکې د سرمنی دولس به وندونه لګیدلې دي تن امیر المؤمنین تا کې صراف فتح کړه دې قیصر دې فتح کړه دې یعنی روم او فارس دې فتح کړه دې لوی لوی بادشاہان صدر ترازی صرف جوبه خو بدل کا حضرت فاروق اعظم حضرت حفصه ته وی دارا ته وایا وی تا خپل باندې ویلو چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور
کور کې لس ورځو پورې زما پیغمبر روټه نه دا خوړلې تا نه ما دا اوریدلو چې یو قسمه خوراک چې یو ښه خوراکي دا په خپل ژوندۍ کې جناب محمد رسول الله تر 3 ورځو پورې مسلسل نه دی کړی تا ما ته ویلو او زه یو ځل درلم د امام الانبیاء ملاقات ل درغلم امام الانبیاء په کور کې یو بوجای وا هغه بوجای چې د شپې بسم لاستو هغه کې بیزان را بند کړو او دروازې به غزان تلاندې خرولا مونږ چې ملاقات ل درغلو ما د جناب محمد رسول الله په بدن باندې د بوجای نشانات کتلیو اے حفصی دارا توایا دا پخپل وی چې یو ظلما جناب محمد رسول الله ته ډبل بستر واچولا خاتم الانبیاء سملاستو کله چې بلال اذان وکړو اذان باندې دی امام الانبیاء سترګې وغړې دي ما ته وی چې حفصی ظلم دی را سره وکړو زد صبح صادق سره راوي شم تا د وجنا چې ما ته د نرم بستر چولې و مانن تهجد قضا شو اے حفصی دارا توایا آیا عمر د محمد رسول الله صحابي دی او کنه دی آیا حفصی عمر تا د پیغمبر مسند ملاو شوه دې کنه د ملاو شوه آیا حفصی عمر نن د محمد رسول الله په مسند باندې ناشته فتوحات کوي آیا عمر د جناب محمد رسول الله نه ډیر وړو کې دی او کنه دی نو چې جناب محمد رسول الله بوجای کې سملاستو او بوجای په بدن باندې را کاغلا او په بدن لاندې بوجای پرته دا داغي نشانات په بدن پراته دي نو عمر با څنګه خسته خسته لباس واجی و سبحان اللہ نہیں سم بچہ باندې سبحان اللہ نن ټول یورپ امریکا او داغي شیطانان ټول دی پسې لګي دلی دی مدرسې وقار ورزو لیکن زما عزیزانو مدرسه چان را روانه ده قسم دې چې مدرسې ته ګوري چې د مدرسې نوم راشي کله ذهن ته ابوبکر راشي کله ذهن ته عمر راشي کله عثمان غوندي مظلوم شهید ذهن تراشي کله علي غوندي انسان ذهن تراشي مدرسې نو مخله کله ابو هريره ذهن ترازي کله ابو عبیده ذهن ترازي کله ابو دردا ذهن ترازی کله د پیغمبر یو صحابی کله مغیره ذهن ترازی کله د پیغمبر بل صحابی ذهن تراشی یقینا نن که زما د پیغمبر اداګانی نن که زما د پیغمبر د صحابه اداګانی نن که زما د محبوب طور طریقې موجود دي الحمدلله غ په مدارسو کې موجود دي و سبحان الله نو موږ به ټول تعلق د مدرسو سره ساتو نہیں ہاتھ اٹھا کر لا سوچت کی رات ہوا ہی تعلق بساتو انشاءاللہ خپن رب ساتو انشاءاللہ مضبوط تعلق بساتو انشاءاللہ باقاعدہ بزمون مدرسې سره داسې ربط وی په ایمان به وایو او د دې لپاره نه چې مدرسې کې نه کمزوري دي ذهن کې یو خبره کې دی خیر روبه کما اخیری خبره تکوما دا ذهن کې دی چې د چا سر کې خکر مو شو کنه مدرسه نشي ختمولې دا ذهن کې دی ولی وجه مدرسه نن دومره مضبوطه ده چې ما ته باغ افسر خې ما ته باغ وړوکې خې ما ته باغ لوی خې ما ته باغ غریب خې ما ته باغ مالدار خې چې دا یو لور یا یو زوی په مدرسه کې نوي نشته او لس کاله بعد د ما نزان سره د ملنګ نه ولیکي لس کاله بعد داسې کور بني چې د هغې په دروازه و پټکي والا نی ولاړ دا نظام دې طرف ته روان دی انشاءاللہ روان دے منگو قتل پا مدارسوں کی دمر طلباء دمر دا اللہ مسکنان دغس پینو پٹکو والا پٹول کائنات کے خوارش او زمانگ وطن کو چوز گوری پا کم الارا جدیری که ما تا پی ایمان ہوا ہے چی کم زی که زین تاستو ملاخ کاری ہر زی موجود دے او تاسو خلقو خو پی غیرت هم کرده مخی ورازو کی تاسو خلقو غیرت کرده وجم کړی دی په دې وجم کړی دی چې په دستاسو اعتماد په دې مولا ستاسو اعتماد موږ درته پسخیږو او یقینا عزیزانو دا درته ویل غواړم چې هغه دور را روان دی چې هر کور کې به پټکی والا موجود شي ننم تقریبا موجود دی هغه د کالج او د یونیورسيټي او د سکول سټوډنټان چې مولا به ولیدو په بد بلګي دونن ورلا غیلا سونه خولې کنه خولې نن د یونیورسيټو کم اکثریت نوجوان د علماء سره محبت ساتي کالجیان بازار والا پټی والا
هر سړی کې دا محبت کم ځای نه راغی، دا غزوه هند ته تیارې دی. دا محبت کم ځای نه راغی، دا د حضرت عیسی علیه السلام سپایانو تیارې دو ته تیارې دی. او دا دی الله مونږ کې برقرار وساتي. الله نه ودا سوال کوو چې الله د دجال د فتنې نه مو ساتي، او که دو سرم تعلق نو الله به هم بچ ساتي. او که چېرې زمونږ په دور کې دجال را نغی، زمونږ په دور کې د حضرت عیسی علیه السلام نزول نشو، مونږ نو دنیا کې او د امام مهدي را نغی، نو زما عزیزانو کم از کم چې دغه عقیده مضبوطه عقیده د مدارسو سره مونږ تړلې نیولې، نو زمونږ اولاد کې به الله د هغې فوجیان را پیدا کوي، کاغه نو د هغې اولاد کې به پیدا کوي. زمانه غلط طرف ته روانه ده، که لغوندې مونږ نرمي وکړه، لغوندې مونږ عقیده کې فرق خدا نه خاص ته راغی، لغوندې زمونږ نه میدان لږ ګډوډ شو، نو سبا زمونږ نسل تباه کېږي. ګورې څوک آیس ته روان دی، څوک پوډرو ته روان دی، څوک اجرت ته روان دی، څوک نور هغه قسم قسم خرافات. بیګاره دیو ملګري وای سکول ما ته په هغې کې څه میسیجز راولېږل، اګر چې مونږ دغې ته اوسګارېږو نه، ما ته وایي چې زما ملګری دی هغه باقاعده یو مرزا دی، دلته وایي د هغه تعریفونه کوي چې دی ډېرې ښکلې خبرې کوي. ما ته وایي زه به چل ول در ولم، نوم به ورته نه علم چې دی دپاره زه به چل ول به در ولم، هغه سر لږې خبرې وکوي، ذهن یې بدل شوی دی. ما ورته وایي مې مدرسې نه چې کله لرې شي ذهن بدلېږي، خو که دو سره هم تعلق وي نو الله به کم از کم زمونږ عقیده نه خرابوي شي. ساتئ به تعلق انشاءالله، لږ صحیح لاس اوچت کوي په ایمان چې ساتئ به کلک تعلق وساتئ د مدرسو سره، او چې دا تعلق هم وي نو انشاءالله موږ به نه تباه کېږو انشاءالله. زه بس اخر کې صرف دا ویل غواړم الله دې چې دا چا ختم بخاري وکړو الله دې ورته مبارک کړي، کوم اتولس هلکانو قرآن په یاد کړو الله دې هغې ته مبارک کړي، کومو په ناظره باندې ویلي الله دې هغې ته مبارک کړي، او الله دې په تاسو ټولو د دې انوارات راووري. واخر دعوانا ان